باقي ستا اسلام مونږ ته پته ده ته هغه قوت یې چې په $50 دی د یو مسلمان خور عزت افیا صدیقي او کفارو ته وختانه ځوروي مخکې ویل چې افغانستان سره زموږ ځکه ورانه ده چې هلته د اشرف غني حکومت دی او هلته انډیا ناسته دی او زموږ خو طالب خوښ دی نو اوس خو طالب راغلی دی اوس درته چې رانجه کوي د دغې پر خلاف به پی ټي ایم دا احتجاج اعلان کوي پر زر به اعلان کړي خو اعلان به څنګه وي په ټول وطن کې به انشاءالله په یو ځای ولسي پاڅونونه کېږي چې هغه به ټول وطن راپورته شي که رښتیا په یوه ورځ ټول راپاڅېدلی بیا په بله ورځ زموږ بل اعلان ګورئ چې بیا هغه څه شی دی بیا به یې ووینئ چې په دې وطن کې کومه لوبه سره شروع کېږي او یو ګیټونه باندې په چمن کې په ولسونو باندې برید وشو او هغه ولسونه انتهایی جفاکش خلق دی د غربت سره مخامخ کړي دي نن یې اکثر خلک په جیلونو کې دي اف آی آرونه کوي او د پی ټي ایم هغه ملګري چې په هغه احتجاج کې شامل هم نه وو هغه ورچوي ونسي په انګور اډه باندې نن هم خلک ناست دي ژاړي د غلام خان بد حال دی دغسې په تورخم او په نورو سیمو کې هم دوی پښتانه ځوروي مخکې یې ویل چې افغانستان سره زموږ ځکه ورانه ده چې هلته د اشرف غني حکومت دی او هلته انډیا ناسته دی او زموږ خو طالب خوښ دی نو اوس خو طالب راغلی دی اوس درته چې رانجه کوي اوس دې په څه رانجه شروع کړې ده اوس ولې په ډیورنډ لاین ګیټونه باندې ته نه منې پاسپورټ یې ختم که شناختي کارډ یې ختم که نان کسټم پیډ ګاډي ختم کوي ټیکس فری زون ختم کوي دوی پښتانه نور هم مجبوروي چې په 50,000 روپۍ یا په 15 کیلو دال به بیا څوک جاسوسي راته وکړي ورور که بېغیرته درته که وولیکي دا ولسونه نه درته کوي دا شیان خدای کوشش دا کوي چې د پښتنو معاشي قتل عام وکړي محترمو د دغو شیانو پر خلاف یو دا چې د امنیت خرابېدو روان دی په ټول پښتون بیل کې او خراب دی دوم دا چې په ډیورنډ لاین کوم ګیټونه دي هغه ګډوډي یې جوړه کړې ده په زور پاسپورټ او دغه شیان باید پرې بني ټیکس فری زون ختم کوي او په پښتونخوا کوزو علاقو کې خلک په لوډ شیډینګ په ګرمیو غر کړل د دغې پر خلاف به پی ټي ایم دا احتجاج اعلان کوي په یوه ورځ کې نن موږ مرکزي کمیټې ټوله پر عظمت جلسه باندې سره مصروف شولو نو زر به اعلان کړي خو اعلان به څنګه وي په ټول وطن کې به انشاءالله په یو ځای ولسي پاڅونونه کېږي چې هغه به ټول وطن راپورته شي او کامه یو خبره پښتون کام ته کوم که رښتیا په یوه ورځ ټول راپاڅېدلی بیا په بله ورځ زموږ بل اعلان ګورئ چې بیا هغه څه شی دی بیا به یې ووینئ چې په دې وطن کې کومه لوبه سره شروع کېږي محترمو په سوشل میډیا باندې دا خفیه ادارې دا خلک خپل اکاونټونه جوړ کړي دوه پر مذهب پسې په خوږ اسلام پسې زموږ په خوږ دین پسې دوه درې سپکې خبرې وکړي بیا درېیم راشي د پی ټي ایم د یو ملګري تصویر شیر کړي چې دا بدنام شي مونږ نن ورته وایو چې دا تاسو یې مونږ مو پېژنو صرف د غورځنګ د نورو خلکو ته بدنامولو لپاره دا کار کوي باقي ستا اسلام مونږ ته پته ده ته هغه قوت یې چې په $50 دی د یو مسلمان خور عزت افیا صدیقي او کفارو ته ورکړې وه تا په جامع خبز او لال مسجد کې مسلمان اخوان یې په سینو کې ویشتل یې قرآن ویلل تا 10 لکه بنګاریان مسلمانان وژلي وو تا یو افغانستان یو اسلامي ملک د یو اسلامي ملک د نسکورېدو لپاره د امریکې ملګرتیا کړې وه تا په دې خاوره باندې یعنې تر دې حده چې په دې وزیرستان کې جوماتونه ړنګ کړي دي ستا دغه شیان دغه پښتون خلکو ته معلوم دي نو لهذا چې دا قام ځیرک وي الحمدلله پښتانه یو مسلمانان یو د دې وطن یو او د دې کې د دفاع لپاره به موږ تل ولاړ وو خدای مو طلبات